ډیر پخوا په پېښور کې د سند په غاړه یو کلی و. د ورځې به دا ځای عادي ښکارېده. ماشومان به لوبې کولې، ښځې به اوبه ورلې او د سیند هوا به یخه او آرامه وه. خو د شبي همدا سیند بدل شو. اوبه به یې تورې ښکارېدې، هوا به درنه شوه او کله کله به داسې اواز ترې راتلو لکه څوک چې په اوبو کې ور ور ژاړي. د کلي خلک به ویل له ماښام وروسته د سیند غاړې ته مزې، هلته ناوی ګرځي. ویل کېدل چې ډیر کلونه مخکې د همدې کلي یوه نجلۍ د وادي په شبه ورکه شوې وه او لا د وادي شور نه و ختم شوی چې ناڅاپه د کوره ووته او بیا هیڅکله بیرته راونه ګرځېده. سبا سحر یې یوازې یو سور دسمال د سیند پر غاړه وموندل شو. له هماغې ورځې وروسته خلکو به ویل چې کله کله د شپې په تیاره کې د سیند پر غاړه یوه سپینه ناوۍ ولاړه ښکاري. په همدې کلي کې یو هلک اوسېده، نوم یې حمید و. هغه له دې قیسو سره ډیره علاقه لرله، خو هیڅ کله یې باور پرې نه کېده. حمید د خپل کور د چت پر سر ولاړ و او ناڅاپه یو څوک ولیدل. د سیند پر غاړه یوه ښځه ولاړه وه، سپینې جامې، اوږده و لمده ویښتان او نیغ یې د حمید د کور خواته وکتل. حمید سمدستي شته شو او د خپلې نیا کوټې ته ولاړ. نیا یې چې د هغه ویرېدلي مخ ولیدل، تا هغه ولیده. حمید حیران شو. څوک؟ نیا ته ګرون غږ وویل، د سیند ناوی. هغې له خپل صندوقه یو زوړ تعویض راوویست او حمید ته یې ورکړ. دا له ځان سره وساته. حمید خواندل، خو نیا یې لاس کلک ونیو او که نن شبه هر څوک ستا نوم واخلي بیرون مه وځې. هغه شبه حمید د خپلې کوټې کې پروت و، خو خوب نه ورباندې راتلو. ناڅاپه د کړکۍ نه یو نری یخ اواز راغی. حمید. هغه په یو دم پورت کښېنست. حمید ورو د کړکۍ خواته وکتل او هلته د کور په انګړ کې هماغه ناوۍ ولاړه وه، سپینې جامې و لمده ویښتان او مخ یې تر ویښتانو لاندې پټ و. هغې ورو خپل لاس پورت کړ او اشاره یې ورته وکړه، راشه. حمید بې اختیاره د دروازې خواته روان شو. د هغه په جیب کې پروت تعویض ګرم شو. هغه سمدستي ودرېد. د انګړ نه یوه زوروی غیر انساني چیغه پورته شوه. سهار چې حمید بهر ووت، د کړکۍ لاندې یې د لمدو پښو نښانې ولیدل او د هغو ترڅنګ یو د ناوۍ سور بنګړی پروت و او د نی پرې یوازې یو نوم لیکل شوی و، بیلوار ستا دی. حمید د ناوې سور بنګړی په لرزېدلو لاسونو کې نیولي و. د هغه زړه تیز دربېده او د بنګړی پر سر لیکل شوي جملې بیا بیا ذهن کې ګرځېده، بیلوار ستا دی. هغه سمدستي کور ته نوت او بنګړی یې خپلې نیا ته وروښود. نیا چې بنګړی ولید، رنګ یې یودم والوتو. هغې وویل، دا عادي شی نه دی. نه، دا خو هغه دی، دا بدشګون دی. نیا یې ژوره ساه واخیسته او وویل، ځکه چې تا هغې ته وکتل. حمید چوپ شو. نیا هغه د کور شاته یوې زړې خونې ته بوتلو. هلته یو لرګینی صندوق پروت و چې کلونه نه و خلاص شوی. هغې صندوق خلاص کړ. دننه زړې عکسونه، ژیړ کاغذونه، په عکس کې هماغه ښځه وه، سپینې جامې، اوږده ویښتان. حمید وویل، دا څوک وه؟ نیا په دروند غږ ځواب ورکړ، نوم یې زرمینه وه، د دې کلي ناوې. هغې وویل چې د زرمینې واده له یوې ځوان سره کېدی چې نوم یې سلیم و، خو د وادي په شبه سلیم د سیند پر غاړه له بلې نجکلي سره پت لیدل شوی و. کله چې زرمینې دا خبر وویده، د غم او قهر نه یوازې د کوره ووتله او د هماغې شبې نه ورکه شوه. سبا سهار یې یوازې د هغې د واده یو بوټ او سور دسمال د سیند پر غاړه وموند شو. له هغې وروستو سلیم هم 3 ورځې وروسته ورک شو او بیا یو نور خلک هم.
حمید په حیرانتیا وپوښتل، یعنی هغه لا هم هلته ده؟ نیا ور وویل، هو، او هغه یوازې نه ده، هغه هر څوک ځان سره وړي، بیا یې د اوبو لاندې بند ساتي. حمید یخ شو. هماغه وخت له کور بهر د خلکو چیغې پورته شوې. حمید او نیا سمدستي بهر ووتل. ټول کلوالي د سیند پر غاړه راټول شوي وو. یوه ښځې په ژړا چیغې وهلې، زما زوی ورکته. د سیند پر غاړه د یوې 10 کلن هلک چپلکی پروتې وې، خو هلک نه وو. خلک ویریدلی وو، هر څوک یو بل ته قتل. او ناڅاپه د سیند له منځ نه یو نری ویرونکی آواز راغی، حمید. ټول خلک غلی شول. حمید کنګل شو. آواز بیا راغی، دا ځل لا نږدې، حمید راشه. د سیند تورې اوبې ورو خوازېدې او د اوبو له منځ نه د ناوې سر د اوبو نه راوخته. لمره ویشتان یې په مخ نشتلې وې او د هغې تورې سترګۍ نیغ پر حمید ولاړې وې. او وویل، هغه چې زه غواړم همدا دی. د ناوې تورې سترګۍ نیغ پر حمید ولاړې وې. حمید د خپل جیب نه تعویز راوویست. تعویز بیا ګرم شوی و. هغه نیا ته وکتل. اوس څه وکړو؟ نیا په لړزېدلې غږ وویل، هغې ته آرام یوازې هغه وخت راځي چې د هغې حقیقت بیرته اوبو ته وسپارل شي. حمید حیران شو. کوم حقیقت؟ نیا هغه زور سور بنګړی پورته کړ. دا نه، بل شی. هغې ور وویل، زرمینه سیند نه دی وجلی، هغه وجلی شوی و. حمید سترګې غټې کړې. نیا په دروند غږ وویل، سلیم او د هغه 2 ملګرو هغې ته دوکه ورکړه او د وادې په شپه یې د سیند غاړې ته یوړه. هلته یې ووجله او جسد یې اوبو ته وغورځاوه. حمید ساه بنده کړه. نو ځکه هغه بیرته راګرځي؟ نیا سر وخوځاوه. هو، ځکه چې د هغې واده نیمګړی پاتې شو او انتقامي هم. هغې د حمید لاس کلک ونیو او د سیند نه لږ لرې یوې زړې ونې ته یې بوتلو. هلته یوه نیمه زړې فلزي صندوقچه شخه وه. کله چې حمید هغه خلاصه یې کړه، دننه د ناوۍ د سرو زرو پوزهبند د نکاح ټوکر پروت و. نیا د ژړا وویل، دا د هغې د واده شیان دي، دا باید بیرته اوبو ته وسپارل شي. هغه صندوقچه په لاس کې ونیوله. نیا چیغه کړه، حمید ژر یې وغوڅوه. خو ناوې په یوه شیبه کې د هغه مخې ته راورسېده. هغې خپل یخ لاس د حمید پر غاړه کېښو. حمید ساه نه شو اخیستلی. ناوې ور وویل، تا به زما سره راځې. خو هماغه وخت حمید تعویز د هغې پر لاس ولګاو. ناوې یو زوروره ویرونکې چیغه وکړه. هغې شاته ټوپ وکړ. حمید هماغه فرصت واخیست او صندوقچه یې په ټول زور سیند ته وغورځوله. د صندوقچه یې له اوبو سره د لګېدو سره سم سیند په زور وخوځېد او د ناوې چیغه یې ټول کلی ولړزاوه او داسې چیغه یې کړه لکه 100 ګونه غږونه چې یو ځای راوځي. بیا ورو د هغې مخ بدل شو. هغه ویرونکې څېره نرمه شو. سترګې نورې تورې نه وې. هغه بیرته هماغه عادي ناوې ښکاره شو. هغې حمید ته وکتل. بیا د هغې وجود د اوبو د لوګۍ په شان مات شو او ورو په سیند کې ورګبه شو. خاموشي خبره شو او ناڅاپه له سیند نه هماغه ورک شوی هلک راشته شو. له هغې شپې وروسته بیا هیڅوک د سیند پر غاړه ورک نه شو. خلکو هلته یو کوچنی زیارت جوړ کړه او د زرمینې لپاره یې دعاوې کولې. خو